ناروی وایي د افغانستان بشري وضع خطرناکه ده، 10 میلیونه ډالره مرسته ورسره کوو. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوچفیلډ ویلي د افغانستان بشري وضع خطرناکه ده او د همدې لپاره ناروی خپله بشري مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلي ناروی له افغانستان سره 80 میلیونه کرونه نږدې 10 میلیونه ډالره اضافي مرسته کوي. ناروی د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بشري ناورین د مخنیوي په هدف د 261 میلیونه نارویجي کرونو یا 29 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې وه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروی تازه 10 میلیونه ډالره اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا، د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په بشپړ ډول په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه یې راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو له نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال 2022 کال سختو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او که له افغانستان سره عادلې مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوچفیلډ هم زیاته کړه چې موږ باید د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوچفیلډ هم زیاته کړه چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروی څه وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.